د پوهانو غوره ویناوې د غږیز کتاب شپږمه برخه. اته خبرې. یو سړی په سفر روانېدو، نو له حکیم څخه یې پوښتنه وکړه چې له کوم ډول خلکو سره ملګرتیا وکړم او له چا څخه ځان وساتم. حکیم ورته وویل چې د اته قسمه سړو نه په ډډه ګرځه. هغه چې احسان نه مني، دوهم هغه چې بې سببه قهر ورځي، دریم هغه چې د آخرت نه بې پروا وي، څلورم هغه چې ټګ وي، پنځم هغه چې درواغ وایي، شپږم هغه چې شهوت پرست وي، اووم هغه چې بې حیا وي، اتم هغه چې هسې په خلکو بد شکونه کوي. د اته قسمه سړو ترڅنګ ګرځه. لومړی هغه چې په نیکۍ قائل وي، دوهم هغه چې د اشنا نه سختۍ کې لاس نه اخلي، دریم هغه چې ویل او کول یې دواړه ښه وي، څلورم هغه چې د کبر څخه ځان ساتي، پنځم هغه چې عقل یې په غوسه باندې غالب وي، شپږم هغه چې بې تمې سخاوت کوي، اووم هغه چې ادبناک وي، اتم هغه چې د صالحانو دوست وي. د جنت اته طبقې دي: لومړی خلد، دوهم دارالسلام، دریم دارالقرار، څلورم جنت العدل، پنځم جنت الماری، شپږم جنت النعیم، اووم علیین، اتم فردوس. اته قسمه خلک به جنت ته نه داخلیږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و فرمایل، کله چې الله تعالی جنت پیدا کړ نو وی فرمایل چې خبره کوه. نو وی فرمایل چې څوک ما کې داخليږي هغه نیک بخت دی. نو الله تعالی و فرمایل زما د په خپل عزت او جلال قسم وي چې اته قسمه خلک به تا ته نه راځي. لومړی څوک چې همیشه زنا کوي، دوهم چغلخور، دریم دوس هغه چاته ویل کیږي چې لور خور یې د پردو سړو سره ګرځي او دا ورته څه نه وایي، څلورم همیشه شراب څښونکی، پنځم رشوت خور عسکر، شپږم مخنث، اتم خپلولۍ ختمونکی، اووم خپلولي ختمونکی، اتم هغه چې د الله تعالی په نوم قسم خوري چې زه به دا کار کوم او بیا خپله خبره پوره نه کړي. د اته قسمه خلکو د صحبت نتیجه: کوم بنده چې د اته قسمه خلکو سره کینی، الله تعالی به هغه ته اته قسمه شیان اضافه کوي. لومړی څوک چې د مالدار سره کینی، په هغه کې به د دنیا حرص او مینه زیاتیږي. دوهم څوک چې د فقیرانو سره کینی، په هغه کې د الله تعالی شکر او په خپل تقسیم راضي کېدل. دریم څوک چې د بادشاه سره کینی، په هغه کې تکبر او زړه سختی زیاتیږي. څلورم څوک چې د ښځو سره کینی، په هغه کې جهالت او شهوت او د ښځو عقل طرف ته میلان زیاتیږي. پنځم څوک چې د نابالغه هلکانو سره کینی، په هغه کې غفلت زیاتیږي. شپږم څوک چې د فاسقانو سره کینی، په هغه کې په ګناهونو باندې زړورتیا او توبه نه کولو کې سستی زیاتیږي. اووم څوک چې د صالحانو سره کینی، په هغه کې د نیکیو رغبت او د ګناهونو نه پرهیز زیاتیږي. اتم څوک چې د علماو سره کینی، په هغه کې علم او تقوا زیاتیږي. الله تعالی په دغه اته شیانو کې شفا ایښې ده. لومړی قرآن پاک کې شفا ده، دوهم صدقه کې شفا ده، دریم د زمزم په اوبو کې، څلورم په شاتو کې شفا ده، اتم په صله رحمۍ کې شفا ده، شپږم سورة فاتحه کې شفا ده، اووم په کلونجي کې شفا ده، اتم په سفر کې شفا ده. په یو حدیث کې دی چې حج کوه مالداره بشي، سفر کوه صحت به دې ښه شي. مرسلان العظام اته دي: لومړی حضرت آدم علیه السلام، دوهم حضرت نوح علیه السلام، دریم حضرت ابراهیم علیه السلام، څلورم حضرت موسی علیه السلام، پنځم حضرت داود علیه السلام، شپږم حضرت سلیمان علیه السلام، اووم حضرت عیسی علیه السلام، اتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اته شیان نه مړیږي: لومړی سترګه لیدونه، دوهم ځمکه باران نه، دریم ښځه سړي نه، څلورم عالم د علم نه، پنځم سائل د سوال نه، شپږم حریص د مال جمع کولو نه، اووم دریاب د اوبو نه، اتم اور د لرګو نه. دنیا په اته شیانو قایمه ده:
لومړی د الله تعالی رحمت سره، دوهم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت سره، دریم د حکماو عقل او همت، دریم د حکماو عقل سره، څلورم د عابدانو عبادت سره، پنځم د عالمانو پن او نصیحت سره، شپږم د بادشاهانو سیاست او عدالت سره، اووم د بهادرانو شجاعت او شهامت سره، اتم د کریمانو سخاوت سره. اته قسمه خبرې د بعضې صحابه رضی الله تعالی عنهم څخه نقل دي چې څوک د اتو خبرونه عاجز شي نو نورې اته خبرې دې اختیار کړي چې د هغې فضیلت بیا مومي. لومړی څوک چې دا غواړي چې په خوب کې د تهجد ثواب بیا مومي، هغه دې د ورځې د الله تعالی نافرماني نه کوي. دوهم کوم بنده چې غواړي چې د روژې د نیولو نه بغیر د نفلي روژې ثواب حاصل کړي، هغه دې د خپلې روژې حفاظت وکړي. دریم څوک چې دا غواړي چې د علماو درجه حاصله کړي، هغه دې تکفر نه کوي. څلورم څوک چې دا غواړي چې په کور کې ناست وي د مجاهدینو او لمونځ ګزارو ثواب هغه ته حاصل شي، هغه دې د شیطان سره جهاد وکړي. پنځم څوک چې دا غواړي چې د نادارۍ باوجود د صدقې اجر حاصل کړي، هغه د خپل زده کړی علم نورو ته ورزده کړي. شپږم څوک چې د حج نه عاجز کېدو باوجود د هغې فضیلت موندل غواړي، هغه دې د جمعې د حاضرۍ اهتمام وکړي. اووم څوک چې د عبادت ګزارو درجه حاصلول غواړي، هغه دې د خلکو منځ کې مصالحت کوي او هغوی کې دې دښمنۍ او بغض نه پیدا کوي. اتم څوک چې د ابدال درجه غواړي، هغه دې په خپله سینه لاس کېږدي او د خپل ورور لپاره دې هغه شی خوښ کړي کوم چې د ځان لپاره یې خوښوي. د امام السجاد رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې سهار دې څنګه وکړ؟ هغه وویل چې سهار مې په داسې وخت کې وکړ چې لومړی الله تعالی رانه واجبات غوښتل، دوهم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانه مستحبات غوښتل، دریم کورنۍ رانه روزي غوښته، څلورم نفس رانه خواهشات غوښتل، پنځم شیطان رانه ګناه غوښته، شپږم ملایکو راڅخه صدقه او پاکي غوښته، اووم پرښتې راڅخه مرګ غوښته، اتم قبر راڅخه خپل ګران بدن غوښته. نو په داسې وخت کې سهار تیر شو. نهه خبرې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه د کبیره ګناهونو باره کې پوښتنه وکړه شوه، نو هغه ورته وفرمایل چې هغه نهه دي. لومړی الله تعالی سره شرک کول، دوهم مسلمان ورور بې وجې وژل، دریم د جنگ میدان څخه تېښته، څلورم په پاکۍ حیادارې مېرمنې د زنا تور لګول، پنځم د یتیم مال خوړل، شپږم سود خوړل، اووم د مور او پلار نافرماني کول، اتم جادو کول، نهم حرام مال حلال ګڼل. هغه څه چې الله تعالی ته ناخوښ دي، لومړی په مالدارو کې کنجوسي، دوهم د علماو طمع، دریم د فقیرانو غرور، څلورم د عبادت کوونکي ریا، پنځم د ښځو بې پردګي، شپږم له دنیا سره د زړه مینه، اووم د ځوانانو نشه او مستی، اتم د حاکمانو ظلم، نهم د غازیانو ناځواني. لس خبرې لس عملونه دي چې د هغې اړیکه د انسان له زړه سره ده. لومړی توبه، دوهم ویره، دریم زهد، څلورم شکر، پنځم اخلاق، شپږم صدقه، اووم توکل، اتم د الله تعالی محبت، نهم په تقدیر رضا کېدل، لسم د اصل وطن یعنی د قبر لپاره د سفر تیاری. په صله رحمۍ کې لس ښه او نیک خصلتونه دي. لومړی د الله تعالی پکې رضا ده، دوهم د خلکو خوشحالول دي ځکه چې بهترین عمل د خلکو خوشحالول دي، دریم په صله رحمۍ کې د ملایکو خوشحالي ده، څلورم بل مسلمان به د نیک ستاینه کوي، پنځم په دې سره ابلیس ته درد او غم زیاتیږي، شپږم په صله رحمۍ سره د سړي عمر زیاتیږي، اووم د مړو خوشحالول دي، اتم مدت کې اضافه کیږي، نهم په رزق کې برکت پیدا کیږي، لسم د مرګ نه پس په اجر کې اضافه کیږي. ښه اخلاق لس دي. لومړی د ژبې رښتینولي،
دوهم باطل سره په جنګېدو کې تیزي، دریم ملنګ ته ورکړه، څلورم د احسان بدله، پنځم صله رحمي، شپږم د ګاونډي ساتنه، اووم د بنده حقوق، اتم میلمه پالنه، نهم ښه خوی، لسم او تر ټولو ښه شرم او حیا ده. لس شیان. لومړی تر ټولو سخت شی تیږه ده. دوهم د تیږې نه سخت اوسپنه ده چې تیږه ماتوي. دریم له اوسپنې سخت شی اور دی چې اوسپنه ویلې کوي. دریم له اور نه سخت شی اوبه دي چې اور مړ کوي. پنځم له اوبو نه طاقتور شی باد دی چې اوبه وچوي. شپږم له باد نه سخت شی طوفان دی چې باد له منځه وړي. اووم له طوفان څخه ملایکې طاقتورې دي. اتم له ملایکو څخه اسرائیل طاقتور دی ځکه چې د هغوی روحونه به اخلي. نهم د اسرائیل علیه السلام نه مرګ طاقتور دی ځکه چې د اسرائیل علیه السلام ژوند اخلي. لسم او له اسرائیل علیه السلام او ټولو شیانو څخه الله پاک طاقتور دی چې په هر څه قادر دی. لس سترې اشتباهګانې. لومړی د راز خبره چاته کول او بیا ورته ویل چې بل چاته یې مه وایه. دوهم د خپل لاسته راوړنو زیات لګښتونه او بیا د خوشحاله ژوند تیرولو هیله. دریم په سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوی نه کول او بیا د هغوی نه د خواخوږۍ تمه کول. څلورم ځان د ټولو نه پوه او هوښیار ګڼل. پنځم د مور او پلار اطاعت نه کول او بیا د خپلو اولادونو نه د دغه کار هیله کول. شپږم داسې فکر کول چې سلامتیا، خوشحالي او ښایست به د تل لپاره وي. اووم چې یو ځل مو وازمایه بیا یې د ازمایلو هڅه مه کوئ. اتم په بیکارۍ کې خیال پلو وهل او بیا پرې نشه کول. نهم په دې فکر غیبت کول چې دوه درې ځلې به یې وکړم بیا به یې پرېږدم. لسم د هر چا سربدي کول او بیا د آرامه ژوند د تیرولو ارمان. د مسواک په استعمال کې لس فایدې دي. لومړی خوله پاکوي. دوهم د الله تعالی د رضا ذریعه ده. دریم د ملایکو د خوشحالۍ سبب دی. څلورم د سترګو نظر تیزوي. پنځم غاښونه سپینوي. شپږم اورۍ مضبوطوي او د دې مرضونو نه ختموي. اووم خوراک هضمولو کې مرسته کوي. اتم بلغم ختموي. نهم د لمونځونو اجر په دې سره زیاتیږي. لسم خوله کې خوشبويي پیدا کوي چې د قرآن د تلاوت لاره ده. د عالم لس صفتونه. ابو حفص رحمه الله وایي چې عالم کې لس شیان پکار دي. لومړی اخلاص، دوهم ویره، دریم همدردي، څلورم شفقت، پنځم حوصله، شپږم صبر، اووم حلم، اتم عاجزي، نهم د خلکو د مال نه بې پروایي، لسم د کتابونو په لوستلو باندې همیشه والی او دا چې د هغه دروازه هر لوی او وړوکي لپاره خلاصه وي. ښکاره نورونه یعنی هغه لس عملونه چې د هغې علاقه د انسان د ظاهري اندامونو سره ده چې د دې په کولو سره په نورو حکمونو باندې عمل اسانه کیږي. لومړی لمونځ، دوهم زکات او خیرات، دریم روژه، څلورم حج، پنځم د قرآن کریم لوستل، شپږم ذکر کول، اووم د حلالو طلب کول، اتم د مسلمانانو د حقوقو حفاظت، نهم د سنتو ادا کول، لسم ښه خبره کول او له بدو خبرو نه ځان ساتل. لس لعنتي کسان. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي د شرابو په سلسله کې په لسو کسانو لعنت ویلی شوی. لومړی په زبېښونکي، دوهم په غوښتونکي، دریم په څښونکي، څلورم په بل څښونکي، پنځم په راوړونکي، شپږم په هغه چا چې ورته وړل کیږي، اووم په پلورونکي، اتم د شرابو د پیسو په خوړونکي، نهم په اخیستونکي، لسم چاته چې اخیستل کیږي. خوږې مرغلرې. لومړی توبه ګناهونه خوري، دوهم غیبت نیک عملونه خوري، دریم غم عمر خوري، څلورم صبر مصیبتونه خوري، پنځم نیکی بدی خوري، شپږم تکبر علم خوري، اووم غصه عقل خوري، اتم درواغ
رزق خوري، نهم عدل ظلم خوري، لسم پښیماني سخاوت خوري. د افغانستان د پاچاهانو او پوهانو ویناوي: لومړی، بې اختیاره ملت د پسونو د رمې په شان دی. ګوډ تیمور. دوهم، خپل امید له لاسه مه ورکوئ او پر خدای تعالی توکل وکړئ. چا چې پیدا کړي یاست هغه به ستاسو ملاتړ کوي. میرویس نیکه. دریم، احترام داسې وسیله ده چې دښمن یې هم پر وړاندې سر ټیټوي. احمد شاه بابا. څلورم، په سنګر کې خوب د میړانې خوند او په بستره کې خوب ښځینه مزه لري. احمد شاه بابا. پنځم، که تاسو سواد او تعلیم نه لرئ نو ډېر کوښښ وکړئ چې ستاسو ماشومان تعلیم یافته شي. غازي امان الله خان. شپږ، میندې دې په خپلو هغو زامنو ویاړ کوي چې د وطن او دین لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. غازي امان الله خان. اووم، بې د تورې له خاوند څخه د قلم خاوند ګټور کېدای نشي. نادر خان. اتم، کتاب مطالعه کول د ځان لپاره شخصي ښوونځی پرانیستل دي. محمد ظاهر شاه. نهم، ما شاګردان بهر ته د روزنې لپاره ولیږل چې هېواد ته په راتلونکي کې خدمت وکړي، مګر له هغې خوا له شوروي نه کمونستان او له مصر نه اخوانیان راغلل. محمد ظاهر شاه. لسم، امکان نه لري چې یو هېواد د زحمت، ایثار، قربانۍ او فداکارۍ څخه پرته خپلو ملي ارزوګانو ته ورسیږي. سردار محمد داود خان. 11، د پسرلي په باران او د دوبي په شمال باور مکوئ. نور محمد ترکی. 12، افغانان پر دښمن له شا ګذار نه کوي. محمد ظاهر شاه. 3، سوله د هېواد ستره نیکمرغي ده. ډاکټر نجیب. 14، افغانستان د نړۍ زړه دی، څوک چې دا زړه ازاروي هغه به په خپله ازار شي. 15، نیکمرغه ولسونه هغه دي چې د سولې تر سیوري لاندې ژوند کوي. 14، خپلواکي اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. سید جمال الدین افغان. 15، د خپلواکۍ ونه په وینو خړوبیږي. سید جمال الدین افغان. 18، د زړه د درد علاج په خپله د زړه درد دی. قیام الدین خادم. 19، بې ځایه ویاړ داسې دی لکه بې وخته باران. ګل پاچا الفت. 20، شعر د زړه غږ دی او د زړه غږ د منطق له غږ نه ډېر قوي دی. 21، تر ټولو ښه عادت ښه اخلاق درلودل دي. عبدالرؤف بینوا. 22، هره غوښتنه چې د انسان د زړه له تله را پیدا شي نو هغه حتما ترسره کیږي. 23، د پښتنو بدبختي دا ده چې پښتون پردۍ ژبې ښځه وکړي، اولاد بیا پښتو نشي ویلی، او که پښتنه هم د بلې ژبې له ویونکي سره واده وکړي نو اولادونه یې پښتو نشي ویلی. استاد هیوادمل. 24، اخلاق زړه صافوي، پوهې ته توان ورکوي او هیلهمن خپلو هیلو ته رسوي. 25، سره هغه دی چې د اسلام لپاره وخندل شي، نه هسې سوری کدو دی. مسلم دوست. 26، امید د خلاصون او د ښه راتلونکي ساحل دی. سلیمان لایق. 28، پښتانه که پر یو بل اعتماد پیدا کړي د نړۍ امپراتورۍ به یوازې د دوی وي. خان عبدالغفار خان. 28، پښتون په خوښه دوزخ ته بیولی شي خو په زوره در سره جنت ته هم نه ځي. 29، مړه قامونه د مړو درنښت کوي او ژوندي قامونه د ژوندیو درنښت کوي. 30، د هر چا ژوند د هغه د فکر سره سم او برابر مخ ته ځي. پروین ملال.